السلام علیکم دوستانو، زه یم ستاسو ورور زعفران صدقي یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته ښودل کېږي چې کله باراني حالاتو یا وریځ واوره وله تاسو څنګه کولی شئ د کور لپاره اوبه پیدا کړئ، یعنې ټانکۍ ورباندې ډکه کړئ. کوم یونټ تاسو د کور لپاره لګولی دی هغه اوبه نشي پورته کولی. تاسو څنګه کولی شئ چې دا ټانکۍ ورباندې ډکه کړئ او ضرورت په وخت کې کار ورڅخه واخلئ. دوستانو نو دا د موږ 2 انچ سمرسیبل ده چې ټانکۍ ته یې پایپ پورته سوی ده. 2 انچه ډېر برق غواړي، په کم برق باندې اوبه نشي پورته کولی او 10 دانې شمسیان لګېدلي دي. تاسو ته واوره ښکارېږي چې واوره سوې ده. نو موږ یو جنریټر ورته کاروو. تاسو به دا فکر کوئ چې په جنریټر باندې خو اوبه هسې هم پورته کېږي. دوستانو 2 انچه سمرسیبل په جنریټر باندې اوبه نشي پورته کولی ځکه چې دا جنریټر یې وړې دي، دا د 1 انچ لپاره کار کوي. او بل 2 انچ سمرسیبل چې کوم دغه 3 لاینه ده، 2 انچ چې کوم ده په جنریټر باندې نشي چلېدلی، نو موږ باید انویټر ته کېږدو. نو انویټ یوازې اوس کوم شمسیان چې لګېدلي دا فریکونسي تاسو ته ښکارېږي تر 19 نه پورته کېږي، یعنې په مخ نشي تللی، اوبه نشي پورته کولی. کله چې دا فریکونسي تر 15 نشي پورته نو اوبه نشي پورته کولی. نو موږ جنریټر یوازې نشي کولی چې دا اوبه راپورته کړي. جنریټر ځکه چې د 1 انچ لپاره کار کولی شي خو 2 انچه اوبه نشي پورته کولی ځکه چې په دیرس کې د اوبو ګل ده او 2 انچه اوبه دا جنریټر نشي پورته کولی. نو موږ څنګه کړی ده، یو مې د جنریټر لاین راوسیته او بل مې د شمسیانو لاین راوسیته، ټول مې سره یو کړي دي او څنګه مې اوبه ورباندې پورته کړي دي. په دې ویډیو کې به مکمل معلومات درکړل شي. دوستانو یو د شمسیانو مثبت لاین د هغه په انویټ کې ترمینل کې خپله مثبت لاین شته نو هغه ډایرکټ ور ولګوئ. خو په انویټ کې د منفي لاین نشته، تاسې به چیرته ولګوئ؟ منفي لاین به راواخلئ، په دغه پاور چې لیکلی دلته ایل او ان لیکل سوی ده. نو منفي لاین به د شمسیانو په ان باندې ولګوئ او مثبت لاین به ډایرکټ په خپل مثبت باندې ولګوئ. او د جنریټر چې کوم 2 لاینونه راغلي هغه به یو د شمسي له منفي لاین سره یو کړئ، له ان سره به یې ولګوئ او بل لاین چې ده هغه به له ایل سره ولګوئ. نو دا طریقه ده. او د سمرسیبل کوم 3 لاین نشته هغه به په خپل ځای ولګوئ. نو اوس تاسې ولیدله چې اوبه یې نسوی پورته کولی شمسیانو. اوس موږ جنریټر ورسره سټارټوو او جنریټر ته تیل هم له بلې لارې ورکوو، تاسې ته ښکارېږي. نو دوستانو موږ جنریټر سټارټ کړلو او تیل تاسو ته ښکارېږي. جنریټر ته موږ تیل له بلې لارې ورکوو. جنریټر سټارټ ته اوس یې ولټ ګورو، جنریټر څومره ولټ راکوي. 220 ولټه برق په جنریټر کې ولټیج راځي، ستنې تاسو ته ښکارېږي چې پورته سوې ده. او د څنګ له سرسیبل امپیر ده، په دې کې امپیر ښودل کېږي، امپیر یې هم پورته کړی ده. نو د انویټ فریکونسي مخکې تر 19 نه پورته کېدله، اوس تاسو ته ښکارېږي په 240 کې ده. کله چې د انویټ فریکونسي تر 15 پورته سوله نو انویټ اوبه پورته کولی شي. نو دی اوس خوندورې اوبه ټانکۍ ته ورکوي. که چېرته دا 1 انچ سمرسیبل وای نو مشکل نه و، په جنریټر باندې ډایرکټ مو اوبه پورته کېدلی شوی. خو دا 2 انچ سمرسیبل ده، جنریټر نشي کولی چې دا اوبه پورته کړي. نو اوس موږ شمسیان او جنریټر دواړه سره ولګول، دواړه اوبه پورته کوي او تاسو ته ښکارېږي چې وریځ ده او واوره اوري. په دې وخت کې یوازې شمسیان نشي کولی چې اوبه پورته کړي او جنریټر هم یوازې نشي کولی چې اوبه پورته کړي. نو تاسو وینئ په دې وخت کې موږ دواړه سره یو کړلو او اوبه مې ورباندې راپورته کړې. تاسو ته ولټیج ښکارېږي چې 220 ولټه برق ورته را روان ده انویټ ته. او پروګرام به یې نور هم درته وښایم چې پی وي 4 کې په څو ده. پی بي 04 فریکونسي تاسو ته ښیو، دا تاسو ته ښکارېږي په 70 کې ولاړ ده او پی بي 05 په 50,000 ده. نو دوستانو دا که چېرته 1 انچ سمرسیبل وای مشکل نه و، خو دا 2 انچه ده. په دې طریقه سره مې سټارټ کړلو. که مې ویډیو خوښه سوې چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، ښایسته کمنټ